نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اس بدخواران و کاروانشی جانان راغی اس پا حفاظت کی یتیمان شی جانان راغی اس پا سوک جوندے لونا پس مکا خخی نکی اس پا اصل کے انسان شی جانان راغی حقا مڑائی دا کسرا چے رب را غرزیگی اس پا دا اسلام اچت نشان شی جانان راغی اس پا بیت اللہ شریف سپاشی دبوتانو اس پا بیت اللہ شریف سپاشی دبوتانو اس پا دبلال پخلا ازان شی جانان راغے اے مسلمانانو گناہگار مبارک شئی اے مسلمانانو گناہگار مبارک شئی اس پا اے مسلمانانو گناہگار مبارک شئی اس پا دا قیامت تکلیف آسان شی جانان راغے ڈیرک کا گناہگار دا خونت خوان دا پاک حبیب دا بچ پی پیغمجن محمد زمان شی جانان راغے واجب الاحترام علماء کرام طلباء کرام زما کے درمند ملمانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما محترمو پسٹیج باندے لوی علماء کرام تشریف فرما دی لیکن زاغی پا مخ کی زخ پر خبر بیدبی گرنم خود آئی پا اجازت سرا یو سو خبر استاسو پا مخ کی عرض کول غوارم ننز استاسو ذہن استاسو خیالات استاسو فکر دا علوم نبوت مرکز دا علوم قرآن مرکز در علوم دیوبند طرف تا متوجہ کول غوارم چی دی مرکز دا اسلام کما دعویٰ کرے وا چی دا علوم قرآن مرکز دے دا علم نبوت مرکز دے دا تحریک اسلام خادم او مرکز دے نو پا دیخ پلا دعویٰ کی سمرہ صادق تی ستاسو زین ہوا طرف تا متوجہ کول غوارم زمان محترمو در العلوم دیوبند ابتدا دیو اناد دوند لاندے نشوی وا در العلوم دیوبند پیوسا دے کے 90,000 علماء حق تیار کرو پیوس 165 ملکنوں کے شاگردان موجود دی پٹولا ایشیا کے در العلوم دیوبند دینی مذہبی تالیفی تصلیفی قومی ملی اصلاحی او فنی خدمات پا ہر او پکلی کے شپا اور رزم مسلم دی کلا چپا ہندوستان کے دا کفر تو پانو پا شرک بدعاتونو رسمونو اور رواجونو کے خلق مبتلاو دا اسلام صرف نمو ہر کار غلط ہو عقیدے خرابے ہوئے ہر طرف تا دا ظلم او گمراہی تیارے ہوئے حکومت شیطانی ہو ہر مسلمان حیران او پریشان ہو دا الکفر ملت واحد نقشوا لوئی جاگردان زمینداران سرمایہ کار دا حکومت علمانو دا غیر وفادارو دا ملک غدارانو دا مذہب نہ ہم بیزارو دا اللہ دو طلبگارو اکثر بیکار او مکارو مسلمان ذلیل او خارو دا قرآن نسخے سوزولشوی دا اسلام نقشے ختم ولشوی دا مجاہدون مقدمے چلا ولشوی دا کالجر و تعلیم ہو دا مسلمانانو ست تنظیم نہ ہو اسلامی تعلیم ہو دا حق پرست و ڈلا مغلوبہ ہوا دا ٹول لوئی دشمن انگریز ہو زمان محترم ہو پا دینا زک دور کے علماء حق دا انگریز پا ہر معاملہ کے مقابلہ اکرلا چکلہ خلات دیر خراب شو اور دا انگریز مقابلہ ظاہر میں دار کے مشکلہ ہوا رو قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوید رحمت اللہ علیہ دلومی دے بند بنیاد کے خودو اور دے مقصد با آگئی دس بیانہ ولو زمان خواہشتے چکرہ دلومی دے بند ہر تعلیم یا فتح دا انگریز پا محل کی دا راز بیدار کی اور دا دے مندرہ سے ہر باطل قوت دا پارا زہر قاتل جوڑشی دا انگریز
غرض خلاف د بغاوت جرم کې د علوم دیوبند یو نره لګېدله مګر انشاءالله جنګ به هر حالات کې به کوي. زما محترمو د علوم دیوبند په زرګونو مفسرین ورکړي دي، محدثین ورکړي دي، مفتیان ورکړي دي، متکلمین ورکړي دي، محققین ورکړي دي، مدققین ورکړي دي، مناظرین ورکړي دي، معلمین ورکړي دي، مورخین پیدا کړي دي. زما محترمو په زرګونو علما فضلا بلغا ادبا صلاحات کې پیدا کړي دي او د دغو شیوخو تذکره هم ضروري ده. زما محترمو زما محترمو شیخ الهند مولانا محمد حسن رحمت الله علیه استاد العلماء لوی مفسر او محدث او عظیم سیزدان و د محمود هر صفات محمود و کوم چې په هغه کې موجود و د هر شاګرد رشید او قابل و حضرت مولانا عبیدالله سیندی رحمت الله علیه انقلابی مدبر مفکر او سیزدان و حضرت مولانا سید محمد انور شاه کشمیری رحمت الله علیه محدث محکم مناظر عالم بعمل کامل او اکمل او فاضل و د دې وخت ابن قیم ابن جوزی ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه و خلکو به پتلون کی راتلون کی کتب خانه په لقب سره ملقب کوله. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه لوی محدث خطیب ادیب او سیزدان و او کامل انسان و حضرت مولانا سید اسید احمد مدنی مجاہد محدث و سیزدان و عامل قرآن و عاشق رسول و حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب حضرت مولانا کفیت اللہ صاحب مفتی اعظم پاک اور ہندو کیا محدث مجاہد فی سبیل اللہ و حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی صاحب مفتی فائق او لائق و. زما محترمو د دې سلسله ختمه شوله د شهیدان شوي دي په د نن سبا دور کې شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ لوی محدث دے مفسر دے عظیم سجدان دے. زما محترمو مناظر اسلام فخر پختونخوا حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب مناظر دے اکمل او فضل دے دیوات ابن قیام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ. زما محترمو مفتی ندیم صاحب نن مناظرے تو ولاړ دے په هر میدان کې ولاړ دے مقابلہ کوي. زما محترمو قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیہ. زما محترمو خطیب الاسلام دے عاشق رسول دے کامل قرآن دے. زما محترمو د نن سبا زمانے غټ سیزدان دی چې ټوله دنیا ورته حیرانه چې کوم سیاست کوي مولانا صاحب. زما محترمو د علوم دیوبند په زرګونو مدرسې په هندوستان او پاکستان کې قایم کړي دي چې د دوی تبلیغي تدریسي خدمات سحر او ماښام جاری دي. زما محترمو دغه د علوم دیوبند همیشه د پاره قایم او دایمي وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.